دے شریعت کا برابر ہے عائشہ بی بی کوٹا کی اداوا نغیب سو کوٹا وا خو بخاری لکی عائشہ بی بی فرمائی دا اللہ نبی بچے کلا قیام تا پاسی دو ما پخی وغزولی کلا بسجدی لچرات لو فغمزنی زبی وشی چلم بخاری لکی ما پخی راغون لی دا دا شی کوٹا دا اور زمان چاکور یو بازو اور بے چتونا پسی دی اور دوسری پسی زا کتابونه لیکي بدترین روپۍ هغه دي چې هغه بلډینګ باندې لګي دا بدترین روپۍ دي ما ته په خپل روپو باندې نظر واچ نو دا الله نبی په مزه پاتې دو او کله په نه کو شور نه کو په مزه غلغله ما ول دا الله نبی دمرا په احتیاط سره او په غلې پاتېږي او شور نه کوي ویل الله نبی ول عائشہ ما ول چې ته ودای چې ته خوب ستا خوب خراب نشي دا زمونږ د نبی تعلیمات ابا کې ګبانا منګه تاسو خبرې کوو او چې کله خدای لوګین دي یا کوم خبره کوي نو دومره درځه کوي دغه چې ما دویم کتان در راپې وته او دا احتیاط او دا سوچ چې سره نه چې دا خبره کوم منګل د مونږ کو کنه په دې کې خلک را روان دي دې ګراتم دی نه دي په انقلاب کې ما ډیره کیدل چې اتم دی الله وران کړی وي یو ګوله پیراغلی ګوله پیرانه لا اتم دې دیو خبرې کې موږ زموږ د زمانه ملي شورا ام د دې مانځه والا ام د دې کړي والا په یې نشو پښپېتا کاله جمعه دروازې ته چراور کېږي به د خبرو کول اجازه تعالی چا درکړي زه پرې نه کوي موږ یې کوو په دې رفقه پکې ته چې دا डी पी ओ सर नासी और दागा पर मखी ततीज खबर की वो बेकी कर्नल सर की मुलाकात की पति खबर बहुत मंगे पे जुमा थी क्यों इमाम अबू हनीफा دا د خپل ډیر غټ لوی عالم ډیر لکه 15 مسائل د قران درښتل ډیر لکه د مور واز ضعیفه خدا بډاګان ډیر زور اوري امام صاحب د زمانه عالم امام متقی او مور دې چې کله ته بوز مسالې کا او نو دنه بیا نه کاو ول دا ورکوټه لګ دی بل یو سپینګری عالم او ما غلب ودا مسالې ته پوښتې کو امام صاحب سولې راو مختلا سولې سنت طریقه ده गाड़ी को स्कूटरी तब सुना तरीका कुछ पैसे से अभियम गाड़ी ना खाली पैसे दूसरा गाड़ी ना खाली पता है अल्लाह ना खाली गर्द लगा स्पीड गर्द इमाम शाफी से बाबा अश्वरी दो दा सुनत अमल दे अल्लाह पैसे दर निजाम की गाड़ी वाला चले खुशबू बेवल खुदा या खैर आता और چې پیسې درکې دین نه اخلي بس بیا ته پوښتنه چا نه وکړي ته څوک حدیث کې راځي لیورا علیک اثر مالک الله نبی او چې الله مال درکې لګي استعاره کا لګي و لګاوه موږ ته چې څوک وایي چې لکه سات دي ته گزار دي کې به خپای دای ما ته ولې دي ویلي الله درکړه نعمت په دې خپکیږي امام صاحب صلی الله علیه وسلم پړې به د خپل ونی شاګردان نو سره روان نو په بازارونو به تیرې دو سپینګری عالم ته ځان ورسو هغه عالم هم دې سپینګری هغه ته به ویل زما والده صاحبہ د مسلې ته پوښت گئی سانا کوته بیا دا جواب دی ورکو کتابونه کې عالم ته نه ویا دا هغه په مزه باندې امام ته مده پوښتنه ول دا مسله ما ته نه یاد امام هوتای امام ته په مزه خودلا او به عالم چاته خودلا د امام ته مورتا امام ته په تاسو نه وای موري دا سره خو زمانه پایلم کې کام دی او ته زمانه په کور کې ته پوښ نه کې امان لري به د دومره وځګارې دا امام ته دا
دا چې دې مقام ته رسېدلي او داسې نه ورسېدلي. دا علم سره په دې کې تقوا وه، په دې کې عاجزي وه، په دې کې طلب و، په دې کې ادب و. په مکې نه تقوا شته، په من کې نه رب کې طلب شته، نه رب کې ادب شته. دا خلک هسې نه ورسېدلی. چا به اودس کوو او د هغه اوداسه کې به چې کومه ګناه په دې اوبو کې رژېدله دا به هم لیدله. یو زلمي ته ویل بچیا د مور او پلار سره زیاتې او چیړ مه کوه. دومره د الله ولي و، خو د مور قدر یې کوو. عبدالله بن مبارک دا د امام بخاري استاد دی، د امام صاحب شاګرد دی. دا په یو کلي کې اوسېده او هغه کلي کې یو یهودي و. ګاونډ کې چې کته اوسېږي که نه، شیعه به هم درسره وي، عیسایي به هم درسره وي، هر قسمه ګاونډي که نه، خو د ګاونډي قدر خو به کې، د هغه حق به ادا کې. هغه یهودي کور خرڅاو. چا ورته ویل دا کور په څو خرڅوې؟ ویل په 2000 دیناره. ویل په دې علاقه کې د کور ریټ 1000 دیناره دی، ته 2000 څرنګې خرڅې؟ ویل او ما ته پته ده چې د مارکیټ د کور په دې علاقه کې 1000 روپۍ دی، زه په 2000 ځکه ورکوم. زما ګاونډي عبدالله ابن مبارک دی، کفار ده، کفار هم دا خبره مني. زما دا ګاونډي دی، دغه ما ته تکلیف نشته، کبل دې لازم ما ته دې ګاونډي او دې کور نه ملاويږي. دا په 2000 کور زکه در کوم چې زما ګاونډي عبدالله ابن مبارک. ما ته زندگی ژوند په خپله تبه ژوند دی بس. مفتی شفیع صاحب دا پاکستان کې مفتی اعظم، مفتی اعظم بی دی، شیخ الاسلام بی دی. شیخ الاسلام په دنیا کې یو وي. هغه وایي چې کله عالم شوم فارغ شوم او بیا مې تخصص وکړو په فقه کې لکه مفتی شوم، نو زه یو بزرګ سره په دسترخوان باندې ناست وم. په دسترخوان ډوډۍ خوړل دې کې ثواب دی، داسې نه پرې کړه. اوس یې څوک امیدونه خوري. ها داروشن خیل خلک ځان ته دا نه مسلمانان وایي، دا ښه مسلمانان دا وایي دی په ولاړې خوري، په ولاړې خو ځناور خوراک کوي که نه، دی په ولاړې خوري. ویل ما د روټۍ نه وروسته ویل د ډوډۍ نه چې صاحب دا دسترخوان به زه غونډم. عالم دی، مفتی دی، مفتی اعظم تقی عثماني صاحب دی، خلکو والد صاحب دا دسترخوان به زه غونډم. وایي ما ته یې ویل چې بچیا مفتی ته وایي بچیا دسترخوان غونډول چل دې زده کړی؟ ویل ما ورته ویل چې ستا نه به زده کړم. او چې چا که دسترخوان نه او د چا مېلمه نه راځي، مېلمه خو د پښتون او د مسلمان نه راځي که نه، چې مېلمه نه راځي نو دا پښتون دی او دا مسلمان دی. ویل ما ورته ویل چې صاحب دسترخوان څرنګې غونډې؟ موږ اوس لمونځ کوو که نه؟ د لمونځ مسایل نه دي یار، روژه نیسو، د روژې مسایل، د زکات مسایل، د مالدارانو ته پوښتنه وکړه حاجي صاحب زکات ورکړې، د زکات اصول ته معلوم دي، حج کې د حج اصول ته معلوم دي، زوی له واده کې زوی ته دا مسایل ښودلي دي چې دا ستا زوی به څرنګه ژوند تېروي. لور چاله ورکړې، لور ته احکام ښودلي. یو کتاب مې کوته د یو سړي ښځې نه کار روان وشو، لکه مثلا ډوډۍ وانه پخه کړله، پیالۍ ترې ماته شوه، یو کار یې وکړو وران، سړی په غوسه شو او ښځې ته هم پته ولګېده چې سړی په غوسه دی، کار مې وران کړی دی. ګوره چې کله څوک کار ته وران وایي بیا ورته څوک شر نه کوي، چې کار روان وکړي او وران ته ورانه نه وایي بیا به مجبوره وي. ښځې ویل زما نه غلطي وشوه، غلطۍ ته غلطه ویم، موږ او تاسو غلطي وکړي بې غلطۍ ته دلایل ګوري، هلک هم له ګوري، ښځې هم ګوري، هر څوک یې ګوري،
سړی وفات شو خو دې سړي دا یوه خبره وکړه تا خو ورانه وکړو غلطي دې وکړه خو ته د الله بندی او ما معاف سړی وفات شو چا په خوب کې ولیدو ویل الله د سره څه وکړله ویل الله معاف کړل ما ویل په څه شي معاف کړې ویل په دې خبره معاف کړم چې خپلې ښځې مې یو غلطي ته شوې وه او ما ورته ویل ته د الله بندی عجبی ښځې ته به د ورځې اوې پیرې معافي کې اوې پیرې او معاف هم کړل الله د رضا لپاره مې معاف کړې وایي الله راته وویل چې تا زما بندي ته چې ستا بیبي وه هغې ته دې زما بنده وې تا معاف کړو تم زما بنده ما معاف کړلې جنت ته ځه نن به تاسو خفه کېږو به نه چې مونږ نه کوي هېڅ خبره نشته کنځل چې کوي هېڅ خبره نشته خو که چېرته معمولي د دنیا کارې وران وکړو بې کنځل او رد بد نو ما ورته وویل چې دسترخوان راغونډول دې زده کړي ویل او خو تېره ته ووایي تاسو دسترخوان څرنګه راغونډوئ میا اصغر حسین بزرګ ولي ولي و هغه ویل چې زما دسترخوان راغونډول اصول دا دي دسترخوان کتابونه لیکي دا واړه واړه خرچېږي پوټي چې خوري